اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خپل ډلې د خلکو نه علاوه بل څوک خپل رازدار ما جوړوي هغه تاسو د خرابولو لپاره یو موقع نه خطا کوي تاسو ته چې پس سیز نقصان دررسي هغه داوی خوخوي داوی د زړونو بغض داوی د خلونو راوزي او سچي پسینو کې پټ پراته دي هغه د دینه زیات سختي مونږ تاسو لا صفا هدایت درکړي دي که تاسو عقل لرئ نو داوی سره په تعلقاتو ساتلو کې احتیاط کوئ تاسو د هغوی سره مینه کوئ خو داوی تاسو سره مینه نشته سره د دې چې تاسو ټول آسماني کتابونه منئ کله چې هغوی تاسو سره ملاويږي نو وايي چې مونږ هم تاسو رسول او تاسو کتاب منلې دي خو چې کله تاسو نه جدا شي نو تاسو خلاف د ډېر قهر او د ډېر غصې نه خپل ګوتې چیچي اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې په غصه کې وسوځي مړ شي الله د زړونو په پټو رازونو پوهیږي